السلام علیکم ملګرو، سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. ملګرو، که تاسو زمونږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو هم اوس یې سبسکرایب کړئ، د ټلی نشان هم ووهئ چې زمونږ راتلونکې ویډیوګانې تر تاسو په اسانه راورسي. ملګرو، ډیر زبردست بیان دی دا، خامخا واورئ. د رور په باره کې دا واورئ. د مشر ورور باره کې به صرف زه دومره ووایم، تاسو به روکلا سره ټي وي انکر دغه نوم اورېدلی. هغه وایي چې کله زما والد صاحب مړ شو او مونږ هغه مقبره کې وو، نو وایي زما پلار چې کله ښخ وی ما ډېر زیات ژړل. نو زما مشر ورور لرې ولاړ، نو هغه راغلی چې زه یې ولیدم، بس زه یې ځان ته څه کړم، راجوخ کړم او سینې ته راجوخ کړم. هغه زور راکړو، بس هغه فیلینګ داسې و چې زما هغه جړا څه ده ورو ورو څه کمېده. نو ما ته یې چې که جاړم نو زه به جاړم. ته ولې جاړې؟ پلار زما مړ شو او مشر ورور ستا ژوندی، ته ولې جاړې؟ مشر ورور لکه د پلار وي، نو ستا خو مشر ورور ژوندی دی، زما مشر ورور نشته، پلار زما مړ شو. او دا ډېر حقیقت دی. مشر ورور چې دا د پلار سایه ده. خو دلته یو خبره کوم، کنه په پښتو معاشره کې مشر ورور خپل ژوند تباه کړي، برباد کړي، د کشران په خپو ودرېږي، لږ چې هغوی په ځمکه ودرېږي، نو اخره کې بس مشر ته راتاو شي، وي تا موږ له څه کړي. دا یو ټکی نه دی، بس دا هغه د مشر ورور د خپو نه هغه ځمکه نه وي، بس هغه وایي چې لکه بې اثرې ودرېدم چې تا ته صرف دا یو خبر وشي چې تا موږ له څه کړي دي.